راولو مریضانو علاج وکي په صدقو سره صدقې ورکړئ چې الله بیماری ختم الله بیماری ختم. حدیث مبارک کے راضی الصدقۃ تصد 70 بابا من السوء چې یو پیر صدقه سړی ورکی دا اویا دروازې د مصیبتونو بندي اویا دروازې یو صدقه تصد 70 بابا من السوء اویا دروازې د مصائب چې دی هغه په صدقې سره بندي. امام الانبیاء بروجہ کی سخاوت دومره سیوا شو من الریح المرسلتی لکه دا تیز هوا چې چلیږي د دین بهم سخاوت سیوا شو دین بهم سخاوت سیوا شو. حدیث مبارک کې راځي ګورې وي دو صفت په مؤمن کې نه جمع کیږي ښا کدا چاکینو په ایمان یریږي ټیم پټیم یو بخل یو بد اخلاقی بخل بد اخلاقی دا دو نه جمع کیږي ښا په مومن سړی کې بخل شومتوب او بد اخلاقی نه جمع کیږي که سړی شومم دی او بد اخلاقم دی نو په ایمان دی ویریږي چې دا خو په مومن کې نه جمع کیږي او ما کې دو جمع شوي دي. شیطان وی کنا په بخیل عبادت گزار نه یریږم لکه خود سخی جاهل نه ډیر یریږم. بخیل دی عبادت گزار دی د یاره راته نشته دی خود دې سخی نه ډیر یریږم عبادت گزار نه دی خو سخی دی وی چې یو سړی عبادت گزار یې بخیلی نو شیطان وی زوم چې دل دا بخل پورا دی په دې کې زما کار ته ضرورت نشته نو خدا سخی جاهل نه دی د دنه هر ټیم یریږم چې دې دا صدقه ورکي دا صدقه بس چل کوي دې به دې الله ته نزدیکي د دې یره را سره شته او د عابد بخیل نه یریږم هم چې دل دا بخل پورا دی زما کار ته په دې کې ضرورت نشته دا بخل دومره ناکاره خوی دی دا ناکاره صفت سخا ډیر ښه صفت دی مړه ځان کې سخا پیدا کوي سخا امام الانبیاء کې ډیره سخا وه ډیره. یو بانډچي راغی امام الانبیاء له چا د نجران نه یو صادر راوړی ډیر ښکلی صادر و دا مورګینې دي دا پیس کې په دې داسې ګلکاري شوې وه نو د صادر په دې مورګو چې ګلکاري وشي نو دا زیږي شي او نبی علیه السلام داسې د غاړې راتاو کړی و مرای نه داسې ښه پټې پیتلې وې ګلدار و داسې بانډچي راغی چې داسې ونیو د صادر نه که نه او ریخ کو چې ریخ کو صحابي وی دومره په زور یې هغه صادر راخ کو د هغې هغه پیس کې خو ډبلې وې زیږې وې وی چې ما وکتل ما د امام الانبیا په مرۍ کې نښې ولیدې چې داسې په دې نازبینه مرۍ کې داسې نښې جوړې شوې دومره تیزې راښکلې وی چې دا مال چې خدای درکړی نو حکم وکړه که نه چې مال تې راکړه زما دپاره پکې حکم وکړه ما وی چې نبی علیه السلام به ده ته څه وایي اوس دومره وی نبی علیه السلام چې ورته داسې وکتل وی خندل وی چې دله تې ورکوي وی خندل ورته وی چې دل چرته به یې سړی داسې نه پرېښود ښه